دا یو روز سوال کړی دی چې یو سړی د ښځې سره د دوبور د طرف نه کوروالی وکړي، د شا د طرف نه، نو په دې سره دا ښځه په ده طلاقیږي او که نه، او د دې څه کفاره ده؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده ساتئ چې د ښځې سره د شا د طرف نه کوروالی کول په دوبور کې، دا ټکه اوسه لګوه په دوبور کې، د شا د طرف نه په دوبور کې. ځکه داسې وي چې د شا د طرف نه کوروالی کول حرام دي، نو داسې هم کېدی چې د شا د طرف نه کوروالی وکړي په فرج کې، نو دا خو جایز دي. خو حرام دا دی چې د شا د طرف نه کوروالی وکړي په دوبور کې، د ګناه کبیره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، او امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی ښه صحیح سند دی، ملعون من اتى امرأة في دبرها، په هغه سړي باندې د الله لعنت دی او ملعون دی چې د ښځې سره دبور طرف نه کوروالی کوي. نو یو سزا خو دا دی چې د الله د رحمت نه لرې دی. په بل حدیث کې دا راځي چې الله سبحانه وتعالی دغه انسان ته نه ګوري به قیامت په ورځ، د رحمت نظر به ورته الله نه کوي. په یو حدیث کې دا راځي، امام ترمذي رحمه الله راوړی، من اتى حائضا او امرأة في دبورها، چا چې د حیض زنانه سره کوروالی وکړو، یا د ښځې سره د شا د طرف نه وکړو، او کاهنا یا لړ په جادوګر او کوډګر پسې، فقد کفر بما انزل على محمد، نو د انکار وکړو د هغه قرآن نه چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی. نو دا معمولي ګناه شو، غټه ګناه ده. د کومو زنانو چې فطرت برابري او د الله نه یېرېږي، هغه خپل خاوندان د دې نه منع کوي. و بس زناور داسې چې ښځه ویېرئ چې زه به دې ته زه به در طلاق درکړم او زه به دې مړه کړم او زه به سره دا وکړم، بس زناور یې مجبوره کړي. او کله داسې مو ورته ووایي چې نه ما تپوس کړی دی او دا جایز دي. موږ پسې داسې مسلې راغلي دي، ډېر تپوسونه باندې دې باره کې شوي، ما د ښځې سره کوروالی کوي شا طرف، اوس څه وکړو؟ امام ابن القیم رحمه الله ډېر زیات حکمتونه ذکر کړي دي چې ولې شریعت موږ د دې نه منع کړي. دې کې څه حکمت دی؟ زه درته یو څو ذکر کوم چې صرف تاسو ته پته ولګي زموږ د دین څومره ښایسته دین دی، څومره ښایسته دین دی. الله اجازت ورکړی دی، نساؤکم حرث لکم، ښځې ستاسو څه دي؟ فصل دی. دې فصل ته چې څنګه راځئ راځئ، خو دوه خبرې پکې حرامې دي. یو د ښځې سره کوروالی د حیض او د څلوېښتۍ په ورځو کې، او دویم د ښځې سره کوروالی په دوبور کې. د دې نه علاوه هغه حلالې طریقې ډېرې دي، جایزې، زه هغه تفصیل تاسو ته نشم کولی، او مه تپوس کوه. اوس لنډه خبره دا ده، دوه حرامي دوه لارې او نورې څه دي؟ جایز. اوس ته راشي نه چې داسې کوي داسې، خو ما راته ووایي که دغه دوو نه ځان ساته، نوره دې خپله مرسي. دا دولې الله بندي کړي دي چې الله ما ته ووایي دا ښځه ستا دپاره جایزه ده، ځه حلاله ده، بیا راته ووایي دغه دوه نه. څه سوچې چې دا مهربانه ذات دا ښځه زما دپاره حلالۍ، دا دوه حرامۍ، دا به هسې حرامې کړي دا دوه لارې؟ خو په دې کې به څه حکمت وي که نه؟ بعض درته زه ذکر کوم چې ولې د زنانه سره د دوبور کې کوروالی د ناروا دی. ګوره اولنۍ خبره، په زنانه باندې چې کله وینه راشي د حیض، نو شریعت وایي کوروالی مه کوه. ولې؟ ځکه چې دا وینه ګنده ده، دا وینه ګنده ده. حالانکې دا ځای د ګندګۍ نه دی، ګورې دا ځای د ګندګۍ نه دی، خو د یو څو ورځو دپاره پکې ګندګي راغلې ده، تا ته وایي ځان ترې لرې ساته. نو چې اوس یو ځای همیشه د ګندګۍ دی، هلته څنګه تا ته شریعت وایي چې او زه ته کوروالی کوم په دغه طرف باندې؟ دغه شان دویمه خبره، د ښځې دا حق دی چې د خاوند نه خوند واخلي، د ښځې حق دی چې دی د خپل خاوند نه خوند واخلي. نو چې کله خاوند د دې ښځې سره د شا د طرف نه کوروالی کوي په دوبور کې، نو دې سړي خو خوند واغستو، خو ښځې خوند وانه غستو، نو د ښځې حق یې ادا نه کړو. دغه شان دا دوبور په اصل کې د دې کار دپاره نه دی، د دې دپاره دغه عورت دی چې کوم مخې طرف ته دی،
او دا یو سړی ته شریعت مسله مه بیانوه خو چې فطرتي برابري د هغې نه یې تپوس وکړه چې صرف فطرتي برابري بس مسلمان دی نه وي خو د هغې نه تپوس وکړه ستا څه خیال دی چې یو سړی په دوبور کې کوروالی کوي مړ ته څه ګډې وډې وې دغه ځای د کوروالی دی نه دا خو د ګندګۍ ځای ته په دې ځای څنګه کوروالی کوي دغه شان بیا دا خبره یاده ساتئ په دې کې دنیا نقصانات دي د بیماریانې د سړي دپاره او د زنانه دپاره چې هغه ډاکټرانو بیان کړي دي بعضو په کتاب لیکلی ما یو رساله هم کتلې وه په دې باندې یو ډاکټر لیکلی و عربي ډاکټر چې هغه څه نقصانات دي چې انسان ته رسیږي کمې بیماریانې دي چې انسان ته رسیږي چې کله د حیض او څلوېښتۍ کې د زنانه سره کوروالی کوي یا په دبور کې کوي نو ډېرې زیاتې بیماریانې هغه ذکر کړې نو دا د بیمارو جړله ده چې په ګندزي کې انسان کوروالی کوي دې سره بیماریږي دیم او دې سره بیماریږي ښځه ورسره هم بیماریږي دغه شان شریعت د دې نه منع په دې کړي ځکه چې دې سره نعمتونه او رحمتونه د الله بندېږي هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وویل ملعون وي د سړی څه دی ملعون دی او ملعون مطلب د الله د رحمت نه لرې دی دغه شان د دې سره حیا ختمېږي او د انسان نه زناور جوړ شي څاروی ترې جوړ شي موږ انسانان یو الله غوره کړي وو د دې زناورو نه په دې نو چې یو سړی چې د کوم طرف نه کوروالی وکړو چې څنګه یې وکړو نه پکې څلوېښتي شته او نه پکې حیض شته او نه پکې وینه شته او نه پکې ګندګي شته دا زناور نه شو زناور شو که نه حیا ختموي دا نو سړي ته په خپله خوند نه میلاوي خو داسې یو زناوري چې کله هوش او حواس ختم شي نو چې بیا د هر څه وکړو نو شریعت هسې نه دی حرام کړی دا کار په موږ باندې زار شو قربان شو په دې شریعت باندې چې الله سبحانه وتعالی موږ ته دومره پاک دین او ښکلی دین را نصیب کړی خو بیا هم دا خبره ساتئ چې په دې کې داسې څه کفاره نشته چې پیسې ورکړه یا دومره دومره روجې به نیسي او دغه شان دې سره ښځه نه طلاقېږي او ښکلې خبره ده کار چا وران کړی دی سړي طلاقه څوک شو ښځه موږ ټول زور د ښځو نه اوسي دی به دلته ګرم شي د سړي سره د کار په مسله باندې نه درځم کار له هغوی راځي نه درځم که درلم ښځه راباندې طلاق نو ښځه غوسه به کېږي ناستې ته بدماشي کې به بله طریقې ده ته وښایه زور د سنډې په بله طریقه د زور وښایه نو دا غریبي نسله زور وباسي هغه په کور کې ناسته د هغې به دې کې څه کار دی نو ښځه د دې سره نه طلاقېږي خو دا سړی په ګناه کبیره کې واقع دی او ملعون دی زنانو ته شریعت دا طریقه ښوولې ده چې دا به د خاوند سره دا خبره مني که نه به مني نه به مني ولې ځکه چې حدیث کې دا قانون ذکر شوی دی لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق د مخلوق د خالق په نافرمانی کې به د مخلوق خبره نه منلی کېږي بعض علماو پکې دا لیکلي ده وایي دا به یې منع به یې کي نصیحت به ورته وکړي که بیا هم نه کېده نو د قاضي او د عالم او د حاکم او د امیر او د مشر خوا ته به ورشي او د دې خاوند نه دې طلاق واخلي ځکه چې دا خو د ملعون انسان سره ژوند تېروي او په دې چې په هغه لعنت ویلی شوی دی دا ښځه د رحمتونو نه او د برکتونو نه څه ده محرومه ده والله اعلم